بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ نن ورځې درس دی چې موږ څنګه وکولی سو چې د RGSR ماپ صفحې کې کله چې ډیجیټایز کوو څنګه وکولی سو موږ یو شیپ فایل جوړ کړو. په تېرو درسونو کې موږ فایل ډیټابیس جوړ کړی سو یا پرسونل ډیټابیس. نن غواړو چې د ارماف صفحې ته یا په هر کتلاګ کې موږ څنګه وکولی سو چې شیپ فایل جوړ کړو. شیپ فایل د دې له خاطره جوړوو چې موږ څنګه په د ارماف صفحه کې په یو ایمیجري باندې یا سټلایټ ایمیج باندې موږ ډیجیټایز وکړو یا هغه رسم کړو، هغه پوینټ وي یا لاین وي یا پولیګان وي یا مزله وي. موږ ارماف صفحې ته ځو. کله چې د ارماف صفحه وازو یعنې په تېره ورځ موږ ډیټابیس جوړ کړ په نامه د یا فولډر هم جوړ کړ په نامه د لیسن 1. په همغه لیسن 1 فولډر کې موږ یو ډیټابیس جوړ کړ چې ایکسټنشن جي ډي بي د لیسن 1 جي ډي بي. بیا په هغه کې مو ډیټا سیټ جوړ کړ په نامه د کاریز. بیا د کاریز په ډیټا سیټ کې موږ یو فیچر جوړ کړ په نامه د فایند، بل فیچر مو جوړ کړ په نامه د لاین او بل فیچر مو په نامه د پولیګان جوړ کړ. اوس غواړو چې همدغه درې دانې فیچره چې د فایند، لاین یا پولیګون په یوه بله طریقه باندې هم چې وکړی سو جوړ کړی سو یعنې جوړ یې کړو. موږ کتلاګ وینډو ته ځو. کله چې کتلاګ وینډو ته ځو اما فولډر لیسن 1 فولډر سره یا هر یو فولډر چې وي موږ ورسره کنیکټ کیږو. یا که فرض مثال لیسن 1 فولډر نه وي موږ یو بل فولډر جوړ کړو، په هغه کې بیا فایند، لاین یا پولیګون جوړ کړو. خو زه په همدغه فولډر کې چې کوم جوړوم لیسن 1 فولډر باندې رایټ کلیک کوم. کله چې رایټ کلیک وکړم نیو ته ځم. نیو ته چې راغلم موږ په تېرو درسونو کې ډیټابیس جوړ کړ، نن چې کوو شیپ فایل جوړوو. څنګه موږ کولی شو یو شیپ فایل یعنې تنها فایند جدا جوړ کړو، لاین جدا جوړ کړو او پولیګون جدا جوړ کړو. کله چې په شیپ فایل باندې کلیک کړم نو اولینه مشخصه یعنې کریټ نیو شیپ فایل، دلته باید موږ چې ورکړو د هغې نوم ورکړو. دا د زه نوم ورکوم په نامه د فایند. د فایند لپاره به فرض مثال کوم فیچر ټایپ یې چې موږ باید فیچر ټایپ د فایند لپاره باید چې انتخاب کړو فایند، یا هر هغه مشخصات چې موږ غواړو چې هغه فایند باندې وښیو نو باید د هغې لپاره فیچر ټایپ زموږ چې وي فایند وي. ما وویل چې دا به اوس مخکې درسو کې هم موږ وویل چې دا فایند یا لاین یا پولیګون کله چې د شیپ فایل له طریقه موږ جوړوو د شیپ فایل له طریقه نو باید فایند جدا باید موږ ایډیټ کړو، لاین جدا ایډیټ کړو او پولیګون یې باید چې کړو جدا ایډیټ کړو. ایډیټ په دې معنی د ایډیټ معنی دلته دا ده چې موږ باید د هغې کوارډینیټ سیسټم ورته جدا جدا چې کړو مشخصوو. پروجیکټ کوارډینیټ سیسټم ته ځم. دلته دوه نوعه کوارډینیټ سیسټم دي، یو جغرافیک کوارډینیټ سیسټم چې په جغرافیک کوارډینیټ سیسټم کې به موږ ورډ انتخابوو. کله چې ورډ هم انتخاب کړو نو WGS 1904 به انتخابوو. بیا به راځو پروجیکټ کوارډینیټ سیسټم ده، په دې مثبت باندې کلیک کوو. کله چې کلیک کوو بیا موږ چېرته ځو UTM ته ځو. UTM نه به وروسته WGS 1904 افغانستان په نیمه کره شمالي کې موقعیت لري. نو یو نیمه کره شمالي د نارتن هیمسفیر او سټرن هیمسفیر، نو موږ به نیمه کره شمالي ورته انتخاب کړو. نو زون به 1 2 او 3 نارت 1 2 3. زموږ پروژه چې نظر ولایتاتو چې GPS پوینټونه واخلو که 2 زون کې و 2 1 زون کې و 1 او که 3 زون کې و 3 زون کې به موږ ورته چې کوو اما زون یعنې WGS 1904 UTM زون 2 یا 1 او یا 3 ورته چې کوو انتخابوو. اوکې ورته وایو. دلته هم چې ورته وایو اوکې ورته وایو. کله چې اوکې ورته وایو موږ ته ډایرکټ شیپ فایل جوړیږي. ګوره د شیپ فایل نواقص دلته دا دي چې موږ ته هغه ټیبل نه راځي، یعنې فرض مثال غواړو چې ټیبل یې مخکې له مخکې نه ډک وي ټیبل، نو د فایند یا د شیپ فایل له طریقه موږ ته هغه ټیبل نه راځي. دا کوم مشخصات چې موږ فایند ته ورکړل دا ډسکریپشن یې ټول دلته راغلل. پروجیکټ کوارډینیټ سیسټم کې موږ
نیم WGS 19 UTM زون 2 سلیکت دلته اتومات او جغرافیک کوردینیت سیستم کې هم نیم مو ورکړی او مثلا GCS WGS 19 دلته چې راغلل اتومات راغلل مخکې دا مشخصه دلته نه ول دی ته سپیشل ریفرنس وایي په GIS کې اوکې ورته وایي اوکې دا اتومات دلته چې انتخاب سو شیپ فایل انتخاب سو یا دنه په نامه دی چې پوینټ لیسن 1 فولډر ته ځم بیا به شیپ فایل ته ځم شیپ فایل باندې کلیک کوم نوم به ورکوم فرض مثال په نامه دی لاین کله چې لاین انتخابوم نو هر هغه مشخصه کاغذ سرک وي کاریز وي یا کانال وي یا هر هغه مشخصه چې موږ غواړو چې په نقشه کې هغه په لاین باندې وښیو نو هغه ته به موږ چې انتخابو پولي لاین انتخابو دا به بیا دوه وارې بیا به چې کوم ایډیټ کوم ځکه ما ویل چې د شیپ فایل غټ نو اخیستلی چې هر یو پیکچر به ځان ته چې کوو ایډیټوو بیا به زه UTM ته ځم UTM ته چې لاړم نو شته د چار دې باندې کلیک نیمه کره شمالي 2 څلوېښت یا 1 څلوېښت یا 3 څلوېښت زون به ورته چې کوو انتخابوو اوکې ورته وایو اوکې ګوره دا هم عین شی اما جدول نه لري چې موږ جدول یې فرض مثال ډکو مخکې له مخکې نوم ورکړو یا د پروژې مشخصات ورکړو یا لینټ یې ورکړو هغه مشخصات یو هم نه لري نو موږ همداسې خالي یې پرېږدو بیا په آینده کې له اټریبیوټیبل نه ده چې کوو ډکوو اوکې ورته وایو لاین هم جوړ سو پوینټ هم جوړ سو دریم مشخصه په دې فولډر باندې رایټ کلیک کوو نیو ته ځو شیپ فایل ته بیا مکمل ټول مشخصات ورکړو فرض مثال کو غواړو چې زراعتي ځمکې وښیو یا کمانډیریا وښیو یا ښاري ساحې وښیو یا غصب سوي ځمکې وښیو یا دولتي ځمکې وښیو یا شخصي ځمکې وښیو یا کورونه وښیو هره مشخصه سوي چې هغه په پولیګون باندې ښودل کېږي یا په مظله باندې نو د هغه لپاره باید موږ چې انتخاب کړو پولیګون باید انتخاب کړو نو پیکچر ټایپ بیا هم باید چې وي پولیګون وي ایډیټ کوو بیا دوه وارې ما مخکې هم ویلې چې د شیپ فایل غټ مشکل دا دی چې یو خو کار وخت ډیر نیسي یعنې هر پیکچر بیا ځان ته ایډیټ کوو بیا یا بې نوم ورکوو بل جدول هم نه لري نو دا به بیا هم چې کوو ایډیټ کوو یعنې ما زوم به ورته انتخابوو UTM ته راغلم نو زده 84 په دې مثبت باندې کلیک کوم چې موږ ته نیمه کره شمالي وضع کړي بیا په دې نیمه کره شمالي په مثبت باندې کلیک کوم چې موږ ته چې انتخاب کړي یا هر زون چې وي فرض مثال 1 څلوېښت 2 څلوېښت یا 3 څلوېښت زون کې چې موږ افغانستان موقعیت لري نظر مختلفو ولایتو ته نظر د کار ساحې ته بیا موږ هماغه زون ورته چې کوو انتخابوو نظر د GPS پوینټو ته 2 څلوېښت زون ما انتخاب کړ دا خو مې اختیاري انتخاب کړ خو موږ عموما 2 څلوېښت یا 1 څلوېښت یا 3 څلوېښت زیاتره 2 څلوېښت ولایتونه ډېر دي ځکه ما 2 څلوېښت انتخاب کړ اوکې مې ورته ویلی دلته به اوس ټیبل نه راځي چې موږ فرض مثال د نوم یې ورکړو یا مشخصات یې ورکړو بیا هغه له اټریبیوټیبل نه کله چې بیا په ټیبل اف کنټینټ ویډیو ته لاړو بیا به هغه ځای نه ټول د فیچر مشخصاتونه جدول بیا چې کوو ټکوو اوکې ورته وایو اوکې نو دلته د ارک مپ صفحې ته مکمل دا مشخصات چې سول راغلل ګوره شیپ فایل جوړولو طریقه دا ده که درس خلاصه کو فولډر مو انتخاب کړ په ډیسکټاپ کې یا هر ډرایو کې چې وي فولډر مو جوړ کړ فولډر سره چې سولم کنیکټ سولم کله چې فولډر سره کنیکټ سوې یا خپله د کتلک وینډو له طریقه دلته ټول د کمپیوټر کې ټول مشخصات ټول جدولونه ټول فولډرونه همدلته شته دی نو په ما فولډر باندې رایټ کلیک کوو نیو ته ځو شیپ فایل ته ځو هر یو شیپ فایل چې کوو جدا جوړو کله شیپ فایل ته لاړو فار مثال که پوینټ ښیو نو پوینټ که لاین ښیو لاین او که پولیګون ښیو پولیګون د مولټي پوینټ او مولټي فاچ دا په دې معنی ده چې مثلا یو دانه فیچر یو دانه شیپ فایل جوړوي پوینټ په نامه مولټي یعنې څو دانې پوینټونه په هغه باندې چې کولی سي ښودلی سي کله چې بیا موږ پوینټ یا لاین یا پولي لاین هم جوړ کړه کله چې هغه یې ډېډ کړه نو د ډسکریپشن کې ټول د هغې کوډینیټ سیستم مشخصات موږ ته چې کول راتلل نو دا و د شیپ فایل جوړولو طریقه او د هغې اټکول د ارک مپ صفحې ته که چیرې ارک مپ صفحې ته
وغواړو چې دا پوینټ یا لاین یا پولیګون بیرته اډ کړو، زه دا ریموو کړم، دا هم چې کوم ریموو کړم. دلته دا لیر ټول خالي سو، د لیر چې سو خالي سو. نو زه اډ ډیټا ته ځم. اډ ډیټا ته چې لاړې نو ته به هماغه جدول انتخابوې. کله چې موږ ما جدول یا هماغه فولډر به انتخابوې کله چې موږ په دې کې شپ فایلونه یا فایل ډیټابیس یا پرسنل ډیټابیس جوړ کړی وي. ما دا زما فولډر په ډیسکټاپ کې ده، زه په ډیسکټاپ ته ځم. نو په نامه د لیسن 1 ده. کله چې لیسن 1 ته راغلم نو دا ما شپ فایلونه چې ما جوړ کړي وو، د شپ فایل باندې به درې واره لیفټ کلیک په ماوس باندې دا به ټول چې کوم انتخاب کړم اډ به ورته ووایم. اډ د صورت کې درې واړه اتومات راځي. او که غواړې چې جدا جدا انتخاب کړې په دې باندې کلیک کړه اډ ورته ووایه، بیا په پوینټ باندې کلیک کړه اډ ورته ووایه، او بیا په پولیګون باندې کلیک کړه اډ ورته ووایه، بیا انتخابېږي اډ کېږي، دی هر کمپ صفحې ته راځي لپاره د ډیجیټایز یا د رساوي لپاره. درې وړه انتخاب هم اډ ورته وایم، دا اتومات چې شول راغلل. دا که چېرې دلته رانغلل دا طریقه دې چې وه د اډ کولی وه. اډ ډیټا ته لاړم، اډ ډیټا ته راغلم، اما فولډر مې انتخاب کړ، فولډر ته ورغلم، اما شپ فایلونه مې انتخاب کړل، اډ مې ورته ویل دلته چې شول راغلل. دا طریقه دې شپ فایل جوړول وه. دا زموږ د نن ورځې درس. خدای کوي چې زده کړی مو وي. که درس خلاصه کو، خلاصه درس دا وه چې موږ کتلاک ته لاړو. کتلاک مو فولډر یا فولډر مو په هارډ ډرایو کې چې وي، که ډیسکټاپ کې وي ډرایو کې وي، په موږ سره چې سو کنیکټ سولو. کله چې فولډر سره کنیکټ سوې نو فولډر دې چې انتخاب کړ، فولډر باندې رایټ کلیک وکړه، فولډر چې پیدا کړ فولډر باندې رایټ کلیک وکړه، نیو ته راسه، نیو ته چې راغله شپ فایل انتخاب کړه. هر شپ فایل چې وي که پوینټ وي لاین یا پولیګون یا انتخاب کړه، ایډیټ یې کړه، نظر کوارډینیټ سیسټم ته دې نظر د جی پی ایس پوینټو ته فار مثال که 100 200 300 زون کې وي ټي ام ورته انتخاب کړه. کله چې د هر یو د جدا جدا ایډیټ کړل، که پوینټ وي لاین یا پولیګون وي اوکې ورته ووایه. دلته د ارقام صفحې ته راځي یا که رانغلل د ارقام صفحې ته نو ته اډ ډیټا ته لاړ شه. اډ ډیټا ته چې لاړې اما فولډر انتخاب کړه، اډ یې کړه، د ارقام صفحې ته راځي. بیا موږ کله چې ایمیج اډ کوو نو په هغه باندې بیا څه کوو ډیجیټایز کوو. په راتلونکو ورځو کې به انشاءالله موږ هم باندې پوینټ لاین یا پولیګون باندې څنګه ډیجیټایز کیږي هغه بیا مشخص کوو. پر مثال موږ څنګه کولی شو کانالونه رسم کوو یا ساګانې رسم کوو، یا پر مثال ځمکې زراعتي ځمکې وي، کورونه وي، یا د ټول مشخصات چې په همغه یو انځور کې یا سټلایټ ایمیج کې وي نو موږ کولی شو په هغه باندې ټول مشخصات چې کولی شو وښیو. دا و د درس خلاصه. خدای وکړي چې زده کړی مې وي.